عزت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی تر ټولو د الله په دربار کې محترم مکرم سړی هغه دی چې هغه اتقاکم پرهیزګار دی د الله څخه بیریږي پر هر قدم د الله خوف د په زړه کې ان الله علیم خبیر الله فرمایي زه ستاسو په ټولو معاملو خبرو سینو او زړو خبر ذات یم. بیا ابو داود شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي افضل الاعمال الی الله د الله په دربار کې تر ټولو افضل ترین عمل هغه دا دی چې الحب فی الله والبغض فی الله کته د چا سره مینه کوي دوستی کوي محبت کوي د الله په خاطر وي کله چا سره دشمنی کوي عداوت کوي عناد کوي بغض کوي دا به د الله په خاطر یعنی ستا دوستی به هم د الله د پاره او ستا دشمنی به هم د الله د پاره. عزیزانو الله رب العزت و ما او تا ته یوازې جنت چې دی هغه پر لمانځه زکات روزه حج تبلیغ جهاد باندې نه دی راکړی. نه دا خبره ده چې یاره کم سړی ډیر تلاوت کوي هغه به جنتي چې کم چا تلاوت نه کوي هغه به جنت لره نه ځي. هغه ځان ته خبره ده چې کم څوک تلاوت کوي هغه د الله په دربار کې ډیر محترم دی او چې تلاوت نه کوي معلومه خبره ده د الله د دربار څخه محروم دی. دا مسلمان نه دی عزیزانو، د مسلمان شان د الله په دربار کې. موږ خو د مسلمانانو د تباهی ډیر سوچونه کوو د آبادی سوچ موږ نه دی کړی. مسلمانان یو انسانان یو په انسانیت کې راواخله په اسلام کې راواخله د داغه مسلمانانو انسانانو د بربادی سوچونه فکرونه را سره دي د آبادی سوچ او فکر یې نسته را سره. دا یو ډیر لوی بدبختی ده او ډیر لوی بدقسمتی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچيري یو سړی را ولاړ سو د یو مسلمان ورور سره کار یې ماندو ستا په ما کار ماندو ما په تا کار ماندو ته ما لره رالی زه تا لره درلمه نو اوس زه له تا سره روان سوم ته له ما سره روان شوې ولاړو یو کار دی دا کار زه در کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت 95,000 فرشتې پر دې خبره مقرره کړي چې ته که سهار و تر ماښامه د ده دپاره دعاګانې کوه او که ماښام و بیا الله رب العزت دې 95,000 فرشتو ته وفرمایي تر سهاره دې سړي ته دعاګانې کوه چې یا الله آباد یې لرې شاد یې لرې کامیاب یې لرې کامران یې لرې خوشحال یې لرې. ورې دا اوس په ظاهره باندې عامه خبره ما درته وکړه پر دا چوک ولاړ یو مسافر و لاروی و مهاجر و پلانی یاره ما ته دا پلانی کور نه دی را معلوم ګلی و کوڅه نه ده را معلومه دا پلانی مسجد و مارکیټ نه دی را معلوم دا به نه راوړ د الله رسول فرمایي دا ته ورسره راولاړ سولې ورته ودرېدې هغه پلانی ګلی نه په هغه دویمه درېیمه ګلی کې دا مسجد دی دا کور دی دا مارکیټ دی دا دکان دی دته دې لار ور وښوله. د الله رسول فرمایي 95,000 فرشتې که تا دا لاره سهار ورښولې وه تر ماښامه دغه فرشتې زما او ستا دپاره څه کوي دعاګانې کوي. که ما او تا د مازدیګر ماښامه بعد دا لاره ورښولې وه تر سهاره دا فرشتې زما او ستا دپاره دعا کوي. یعنې په دې خبره به موږ څومره نادرکه یو موږ څنګه ناخبر یو د مسلمان څومره عظیم شان دی د الله په دربار کې د مسلمان څومره عظیم شان دی بلکې د انسان لوی عظمت دی د الله په دربار کې چې د انسان سره به د انسانیت پر لاره باندې دا خپل مهنت دا خپل مشقت چې دی هغه وړي. نو د الله رسول فرمایي وایي دا ته چې کله د دې سړي سره روان شو په یو کار پسې ورسره روان سولې کار سوی یا نه سوی هغه ځان ته خبره ده. د الله رسول فرمایي پر هر قدم باندې الله ستا یوه ګناه در معافوي پر هر قدم باندې الله ستا یوه درجه در لوړوي و دا درجه لوړېده د الله په دربار کې زما او ستا درجې نه دا ګناه معافېده د الله په دربار کې زما او ستا نه. نو به څومره لویه ګناه چې الله رب العزت یې موږ ته رامعافوي او څومره لویه درجه ده چې الله رب العزت یې ما او تا ته راکوي. نو لہذا د یو مسلمان ورور غم کول
د یو مسلمان ورور غم خوړل، د یو مسلمان ورور سره 2 قدمه تر یو ځای پورې تلل، د یو مسلمان ورور یو کار تر یو ځای پورې ورکول، د الله رسول فرمایي 75 زره فرشتې که سهار تر ماښامه که ماښام تر سهار زما او ستا دپاره دعاګانې کوي. الله آباد یې لري، شاد یې لري، کامیاب یې لري. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان رالی بل مسلمان ته وویلې داسې مجبور یم، داسې محتاج یم، داسې بېوسه یم، داسې بېبسه یم، ته راځه دا پلاني سړي لره به ورسو یار ستا شناخته دی یا ستا یار دوست دی ګوندې ستا خبره ومني هغه زما پلانی کار راوکړي، خاص کر په دفترانو کې راواخلئ. څوک شاته ووایي چې زما د نادرا، زما د پاسپورټ، زما د سیکرټریټ، زما د ګیس دفتر، زما د بجلی دفتر، مطلب ډېرې خبرې دي چې ته یاره شناخت لرې، رشوت نه، حرام نه، ته درځه د الله په خاطر زما سره ولاړ شه. د الله رسول فرمایي پر هر قدم الله 80 نیکۍ درکوي، 80 درجې بلندوي او 80 ګناوې الله ستا در معافوي. بیا که ته ورسره ولاړې هغه کار دې ور وکوي. سړی رالی ستا و کور ته ودرېدی، زما پلانۍ مسله د ته ورسره روان سوې هغه کار یې در وکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ته چې په واپسي کې را روان یې له ګناو الله رب العزت داسې پاک کړی یې لکه یو ماشوم چې نن د خپلې موره پیدا سي له ګناو الله رب العزت څنګه صفا کوي. یو ماشوم چې پیدا سي پر هغه باندې ګناه سته، غلا، قبضه، شراب، بدکاری، غیبت، بهتان، حسد، عناد، بغض سته، یو شی نسته. د الله رسول فرمایي ته د یو مسلمان ورور سره روان سوې او بیا هغه کار وسو، دا ته چې ورسره روان سوی وې په تا خاطر چې الله له ما راضي سي، نو بیا هغه کار دې مور وکوي او کار دې د الله په خاطر ور وکوي، د الله د رضا دپاره دې وکوي. روپۍ دې نه وي مقصد، رشوت نه و، نورې خبرې په مابینځ کې نه ولې، هغه ځان ته خبره ده. بیا که زه تا ته روپۍ درکړې ستا خو فکر و اراده و نیت دا نه و، بالکل پروا نه لري جن وای اخلا، لیکن تا چې کم کار کړی دی د الله په خاطر دې کړی دی. د الله رسول فرمایي چې سړی دې کله پر کار برابر کړي او ته بیرته واپس جن را روان یې، الله له ګناو داسې پاک کړې، ستا ګناوې الله داسې در معافي کې، دا ستا ګناوې الله داسې در ختمې کې لکه یو ماشوم چې نن له موره پیدا سوی، هېڅ یوه ګناه د ده په عملنامه کې نسته. داسې الله رب العزت د یو مسلمان په خدمت باندې ګناوې داسې موږ خو په نفلو ډېر غښتلي یو، په ذکرو ډېر غښتلي یو، په لمنځو منه ضروري دی، لازمي دی، خامخا به کوو، خو زموږ فکر دا دی چې بس دغه الله چې راضي کېږي دا خالي په مسجد کې راضي کېږي، چې ما نیت وتړی په دې کې الله راضي کېږي. یا ورسه وګوره د باندې غریب دی، مجبوره دی، محتاج دی، بېوسه دی، بېبسه دی، تا د هغه پر 2 قدمه باندې خدمت وکوي. اوس دا خو نو ګرانه خبره نه وي چې چا ستاسې پوښتنه وکړه د پلاني کور چیرې دی، یا پلانی مسجد چیرې دی، یا پلانی دکان چیرې دی، او تا یو 2 قدم ورسره مخ ته سولې هغه پلانی درخته، پلانی ګلۍ، پلانی موټر چې ولاړ دی، دغه دکان دی، دغه د الله رسول پر تا کار وکړي. وسو د سړي کار وسور معلومه سوله. د الله رسول فرمایي ته چې بیرته دا 2 قدمه پر شا راځې، یا دکان یا کور یا مسجد یا دفتر، ته خو بیرته دا 2 قدمه را شاته سوې، له ګناو د الله داسې پاکوي لکه چې په کومه ورځ ته پیدا سوی وې، ستا په عملنامه کې ګناوې نه وې. نن هم الله رب العزت پر دې 2 قدمه او پر یوه خبره باندې ستا ګناوې داسې دي. مسلمانانو خدمت دا مهم دی، دا ډېر لوی شی دی عزیزانو. بس موږ چې کوم سړی ضرورت نور ته لري د هغه سره تر ماښامه منډه وهو، او چې ضرورت ورته لري هغه نظر انداز هغه شاته وګرځو، هغه پرېږدو. صحیح سلو. نو لہذا د الله رسول فرمایي که چیرې تا د دې مؤمن کار ور وکوي، پر هر قدم الله 80 نیکۍ درکوي، 80 درجې بلندوي، 80 ګناوې در معافوي، او بیا چې ته په واپسي کې را روان یې داسې به الله له ګناو خلاص کړی یې، داسې به الله ته د ګناو پاک کړی لکه چې په کومه ورځ ته پیدا شوې ستا په عملنامه کې 1000 ګناه. څومره لویه خبره ده یاره.
په ظاهر څونه معمولي خبره ده او څونه کوچنۍ خبره ده او څونه اسانه خبره ده، لیکن د ګناو په حواله راواخله. د الله رسول فرمایي چې سړی حج لره ولاړ سي او بیا حج په داسې انداز وکړي په هغه کې جنګ نه وي، جګړه نه وي، شکنځا نه وي، فساد نه وي، دی چې واپس د عرفات د میدان سره روان د الله رسول فرمایي له ګناو الله داسې پاک کړلې لکه چې په کومه ورځ ته پیدا سوی وې یا په کومه ورځ یو ماشوم د خپلې مور څخه پیدا شي، څنګه له ګناه خلاصېږي، څنګه له ګناه پاکېږي. دا د حج څو ګرانه خبره ده، لیکن دلته ما او تا ته الله پر 2 قدمه دا خبره چې دا غیږي. د امام حسن بصري صاحب رحمه الله فرمایي یو حج سړی وکړي دا فرض دی، ټیک دی، صحیح سو ادا سو چې د ګرد دنیا خدمت وکړي، دا ستا فرضي حج نه په ادا کېږي چې بس فرض حج دی هغه نه غواړي. لیکن امام حسن بصري صاحب فرمایي تا فرضي حج وکړي، اوس دویم حج ته کوې، دا دویم حج دومره ثواب نه لري لکه د یو مسلمان ورور حاجت، ضرورت، خدمت، کار وکړي. ما درته ویل خدمت و حاجت و کار لاره ورښول دي، ګلۍ ورښول دي، دکان ورښول دي، د چا پوښتنه درڅه وکړه هغه ورښول دي، تر یو ځایه ورسره تلل دي. سبحان الله. امام حسن بصري صاحب رحمه الله تابعي دی، لوی عظیم شخص دی، هغه وایي پر حج باندې حج کول دومره ثواب نه لري لکه د یو مسلمان ورور خدمت کول، مسلمان ورور خدمت کول. او موږ بیا دا ثواب په دې کې لیدلی دی چې د یو مسلمان ورور کور ور خرابول، لاره بندول، مطلب د کار ور خرابول، شرارت کول، د تاوان رسول، نقصان رسول. نو چې یو سړی چاته پیدا ورسي له ګناو داسې خلاصېږي لکه چې دی نن د خپلې موره پیدا سوی یا ماشوم له خپلې موره پیدا سوی، نو چې د یو مسلمان کار ور خراب کړي هغه به څنګه وي؟ هغه به څنګه وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله حج وکړي، د حج اسماعباد چې بیا کله تللی په آخر کې نو بیا رالی زمزم څاد چې رالی نو بیا حضرت عباس ورته وویل، انشاءالله غالبا عبدالله ابن عباس، حضرت عباس ورته وویلې ول یا رسول الله دغه سولاغه دا رسۍ ګرده د خلکو په لاسو لړلې ده لکه عام طور پر څا باندې رسۍ ډېره خیرنه وي وقوه بله خواته، زه تا لره تازه اوبه راخلم د زمزم دا مه څښه، زه تا له تازه اوبه راخلم. پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول نه 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 ما ته د هغه د خلکو د لاسو اوبه راکړه، ما ته تازه اوبه مه راکوه، ما ته د هغه مسلمانانو د لاسو اوبه راکړه، دا رسۍ خو نو ډېر لاسو وهلي خیرنه سوي، ول ما ته دغه اوبه راکړه. دا ویلې دا د مسلمان شان دی د الله په دربار کې. زه به عجبه خبر درته پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت د مدینه شریف سره روان وو، مجاهدین وو، ملګري وو، یارانو، دوستانو، صحابه کرامو. نو مکې له روان یې د فتح مکې کالو چې مکه یې فتح کوله، پر لارې باندې داسې ځای رالی چې یو پاڼ دی، یو پاڼ ته نږدې تر دې لاندې بیا د بیرې ډېره معافي ډېره معافي یوه سپۍ چې ده بچیان یې راوړي، کوچني کوچني بچیان دلته. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله راغی دې ځای ته راورسېدی، ویې کتل صحابه کرام دي، مجاهدین دي، ملګري دي، رش دی، دربی دی، په دا کې دی ډېر پام فکر د خلکو نه وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه کوچني کوچني بچیان د دې چې کوم دي دغه ته ودرېدی، صحابه ورته ویل کرار کرار تېرېږه تېرېږه ځئ، داسې نه وي چې په دې بچیانو کې څوک وخېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کوچني بچیان چې په یو شي کې خوله ووایي اووه واره به یې پرېنځي. امام شافعي صاحب رحمه الله حدیث شریف هم دی، یو واره به یې په خاورو پرېنځي. دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته هم وایي، حضرت عمر فاروق ته هم وایي، حضرت عثمان ته هم وایي. دا څه مجاهدین صحابه کرام خیال کوئ داسې نه وي چې په دا کوچني کوکریانو کې ونښېږي. نو چې د دغه حیوانانو دغه حال دی، محمد رسول الله پیرې ته ودرېدی، نو د یو انسان به څه حال دی، د یو مسلمان به څه حال دی، د یو غریب و د یتیم و د کونډې و د بېوس و بېچاره به بیا څه حال دی. دا د محمد رسول الله خبره درته کوم.
جنت و محمد رسول الله ته ضرورت لري، پیغمبر علیه السلام مبارک و جنت ته ضرورت نه لري. ما او تا جنت ته ضرورت لرو، جنت و ما او تا ته ضرورت نه لري. لیکن محمد رسول الله بیا څه کوي؟ بیا راولاړېږي، بیا درېږي، بیا ملګرو ته وایي خیال کوه خیال کوه خیال کوه. هسې نه چې د حیوانانو کې یو درڅخه خوږ نیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که یو سړی راولاړ سو زما له مرګه وروسته، پس له مرګه زما یو مسلمان یې خوشحاله کوي. خوشحاله ګوره حلاله خوشحالي در ښیم. دا زموږ خلک ډېر بد خلک دي، دا بیا مزاق کوي، بیا مسخرې کوي، بیا بیا داسې حرام کار وکړي. وایي ګوره ملا ویلې د الله رسول فرمایي چې څوک یو مسلمان خوشحاله کړي نو ما خو ته خوشحاله کړي. ستا و دغه سپي انسانان ستا که نسته؟ ستا بیا هغه چا یو ویډیو راستولی وه چې هغه یو سړی جومات ورکوي یا بل سړی څه کوي څه کوي. هغه ته لیدلې که نه لیدلې؟ سبحان الله، الله اکبر. زه درته وایم په ژورو مه خطاوځئ، په لمنځو مه خطاوځئ، په تسبو مه خطاوځئ. دا خبرې دي. د دین دې څو بدنامي وکړه، د ژرې دې څو بدنامي وکړه، د لمانځه دې څو بدنامي وکړه. دا کار که یو کافر کړی وای نو به څه حال وای؟ خپل دکان په خپله سوځئ چې حال یې کافرانو زموږ د لمانځه توهین وکړي، د امام توهین وکړي. او تا چې وکړي چې شي اوس دی پوخ مسلمان راغلی، ته دی پوخ مسلمان یې په هېڅ شي نه کافر کېږي. دا ستا شان، دا ته چې کوم دا تا کوم فعل وکړي ته په دې معاشره کې، نو دا خو پخوا زمانه کې موږ دا ډېر ویل چې د قیامت په ورځ به ټولې خبرې ښکاره شي. اوس الله رب العزت په دنیا کې خبرې ښکاره کړي، ما او تا په شنۍ خبر زما او تا خبرې ښکاره کړي. صحیح شو؟ دا څومره دروند کار دی او څومره. نو دا خبره به نه وي چې یاره پیغمبر علیه السلام که چا یو مسلمان خوشحاله کړي نو لهذا راسه زه تا په فلانۍ ګناه کې خوشحاله کړم. زموږ خلکو ډېر د قرآن او د محمد رسول الله توهین کړی دی. په مسخرو کې وایي د پلانې نوم قرآن شریف بولو، پلانې ول زما نوم قرآن شریف دی، د پلار نوم یې قرآن شریف دی. څه په کوې یاره؟ ستا له ذاته ختمه سوه، ستا د پلاره ختمه سوه، ستا له موره ختمه سوه، ستا د عزیزانو قریبانو یارانو ختمه سوه. خبره راله د الله و کلام ته ودرېدله، خبره راله د الله و کلام ته ودرېدله. الله رسول فرمایي افسوس افسوس د هغه چا دپاره، ویل هلاکت د هغه چا دپاره چې هغه درواغ وایي د خلکو د خندېدو دپاره. 3 وارې فرمایلي دي افسوس دی، هلاکت دی د داسې چا دپاره. ته څنګه یو یهودي په خپل تورات ګپه کوي، یو نصراني په خپل انجیل باندې ګپه کوي، نو ته خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یې، ځان ته جنتي وایه، مسلمان وایه، فلانی فلانی فلانی. دلته راولاړ شي و قرآن پاک ته ودرېدې. که بیا ملایانو یې خبره وکړه، ملایانو خالي ټاپې لګولې، یاره ټاپه مې نه ده لګولې، ته کافر وې خبر مې کړلې. دا د کراچي ډاکټران چې خلکو ته وایي ته کینسر یې، دا دوی کینسر کړي دي، خالي یې خبر کړي، ستا ټېسټ یې وکړي، دا ستا ټېسټ وي. صحیح سن الله دې هر مسلمان وساتي. په دا خبرو نه خوشحاله کېږو، دا د افسوس خبرې دي، دا د ژړا وړ خبرې دي. نو خو یو الله در صفاته سو، کلام ته ورسېدې، الله کلام ته ورسېدې او یو الله در صفاته دی، نور څه چم کوي؟ په ایمان او په اسلام کې کوي. که دغه سړی ګوره دا مسلمان دی، که بیا یو کافر داسې خبره وکړه دی بیا جنګونه کوي، دی خپل کور ته ور وراچوي چې زموږ د قرآن بې حرمتي چې دغه څه وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که پس له مرګه چا یو مسلمان ورور خدمت وکړي، مسلمان ورور خدمت وکړي، الله رسول فرمایي دې سړي زه په قبر کې خوشحاله کړلم، زه په قبر کې له تا خوشحاله شوم. که څوک دا غواړي چې پس له مرګه ما په قبر کې خوشحاله کړي، د یو مسلمان ورور خدمت وکړه، یو مسلمان ورور په خدمت کې خپل ځان بوخت کړ. او کوم سړی چې ما په قبر کې راضي کړي، الله بیا د حشرګاه پر میدان راضي کوي. د الله رسول فرمایي کوم سړی چې ما په قبر کې راضي کړي، الله رب العزت په د حشرګاه پر میدان دغه مسلمان چې دی هغه راضي کوي. رضا چې شته، رضا دا ده چې الله رب العزت رستا مغفرت وکړي، الله به تا ته عفو وکړي. خبرې خو درنې خبرې دي چې عمل نور باندې کو څه فایده، ما ته څه فایده کوي، تا ته څه فایده کوي. دا
ټولې د عمل کولو خبرې دي یاره. که یو ډاکټر چاته دوا ور وفرمایي او دی یې خوري نو د بیماري زیاتېږي که کمیږي؟ زیاتېږي. دا ما او تا چې خبره واورو د الله او د رسول نه که عمل نور باندې وکړو ما او تا ته څه پیدا کوي نو؟ زما او ستا څه پیدا ده؟ بس چې پر غلطه روان شولې بیا خالي ورته ګوره چې کوم کډې ته دې الله اچي. الله رسول فرمایي که یو مسلمان را ولاړ سو یو مسلمان یې د الله په خاطر راضي کوي. د الله کونډه ده، یتیم دی، غریب دی، مهاجر دی، مسافر دی، لاروی دی، نوې تازه کډه راغلې ده، ډوډۍ موډۍ څه سالن مالن دې ور واستوي نو خدای کور دې خوشحاله کوي. نو کوچنۍ خبره هم درته وکړه یاره په 1.5 روپۍ باندې زما او ستا څو 5 ډوډۍ نه کېږي او راولاړ چې په 1.5 روپۍ دي کوچنی سالن مالن پخ کړی دا دې په 300 روپۍ یو مسلمان کور راضي کوي. دا خو بستا کور سو زه یم سړی درته یم هغه په 500 روپۍ هم راضي کېدلی شي. د الله رسول فرمایي الله فرمایي دا تا چې دا کومه نیکي وکړه دا و تا ته زه داسې ثواب نه درکوم لکه سړی چې په د شب قدر په شپه باندې جهاد وکړي یا پیره وکړي. داسې نه چې زه تا ته د 100 حجو د عمرو ثواب درکوم. داسې نه چې زه تا ته د 100 کالو د روزو ثواب درکوم. یا ما سوا له دې چې ما و تا ته جنت نه درکړی ځکه شپه بل شي نه راضي کېږي. دا د مسلمان ورور زړه ور خوشحاله کوي. د مسلمان ورور حاجت ور پوره کوي. د مسلمان ورور کار جوړ وکړي. د الله رسول فرمایي داسې نه چې ستا به ثوابونه وي، اجرونه وي، حجونه وي، جهادونه وي، قرآن تلاوت نفلونه. نه دا یو شی نه درښیم. ما سوا له دې خبرې څه چې ما جنت لر بیولی نه ځکه شپه بل شي نه راضي کېږم. در دې په کومه خبره نه راضي کېږم. در دې په کومه خبره اوس موږ ته په معاشره کې څنګه خبرې دي یعنې څونه ډېر. ما ته پرون یو غټ سړي ول کروڑپتی دی ول مولوي صاحب ما خپله خور ود کړې ده نو هغه په غریبانو واده ده خو زه تر خپله وسه ډېر شور سره کوم. ولا 2-3 ورځې مخکې ولال را کړی و شنه یې راستولی و له ده ته 100 روپۍ خوراک د بچیانو والا ده. وایي زما مشر ورور زه یې مشر ورور یم کروڑپتی دی ښه دنیا الله ورکړې ده. ویل دې راته حال را کړی و کښنی را سوچ چې ده ته وایي 100 روپۍ خوراک. بس بیا هغه ساعت کوي نو کوم ځکه چاودلی زه به په ننوتلی یم چې ما ته څومره لوی مشکل جوړ شو. دا زموږ ته هر کور دغه رقم دی. د چا خور، د چا ورور، د چا اکا، د چا ماما، د چا خاله، د چا امه، د چا نیکه، د چا انا، د چا اخښی خور دې و غریب ته ورکړې ده هغه د ماښام ګوله نه لري او ته 10 رقمه شیان دي د بازار راوړي دي 10 رقمه دي په کور کې پخ کړي دي. څنګه دې تر خوله تر ستوني تېرېږي څنګه دې تر حلق شوه کېږي. موږ خلکو د بل په خبرو ډېر غوښتلي دي. بس دی زغلې په بل ښار کې چې یو رقم نم وکړي د نه په خبره ستا د مسجد امام تباه او برباد دی ستړی ستومانه دی. تا یې پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب ستا په کمره کې یا هیټر یا ګیس یا بجلي شی شته که نشته؟ د میاشتې هغه مردار 100 روپۍ ورکوې کله پر 8 تاریخه کله پر 10 تاریخه کله پر 20 تاریخه. مولوي صاحب پر تا یې نو څه فرق دی بس ولاړ و مصروفه یم. ستا کفن په 100 روپۍ دی چې تا ما ته 100 روپۍ په 100 روپۍ دې مزدور کړی یم. دا مولوي صاحب د امام نه دی دا د هر کور په 100 روپۍ مزدور دی. دی په 100 روپۍ مزدور لیدلی دی ورسه ته ورسه وګوره یو بنګی پیدا کړه چې ستا د کور صفایي دې کوي په 100 روپۍ نیکه یو د مسجد مولوي صاحب په 100 روپۍ د هر کور مزدور دی. بیا وایي پلایان د بډو خلکو ډېر خیال ساتي د غریبانو خیال نه ساتي. صحیح سلو تا زما څه خیال ساتلی دی خو زه غریب یم تا زما خیال ساتلی دی؟ ستا د مسجد امام و طالب غریب ته یې خیال ساتلی دی؟ یا نو بیا په ما ولې پوښتنې کوي پر ما ولې مسلې راوړې؟ صحیح سلو عجبه زموږ ته معاشره ډېره تباه ده. بله څه الکوان راغلي ول مولوي صاحب زما ورور کینسر بیماري ده الله دې صحت ورکړي. بیا موږ هغه یو ویډیو پر هغه باندې هغه نمبر موږ کړی یو که د چا څه خیر و خیرات په وس موږ سره یې وکړئ ورور مې ناجوړه دی پر ځوانه ځواني وس نه لرو. دی راته ویلی مولوي صاحب دا زموږ ویډیو چا رااخیستې ده په بازار کې پر دوکانو ګرځي وایي دا زما ورور دی ډېر بیمار دی ډېر کینسر بیماري ده ته یې څه ښه خو راسره وکړي هر څه یې خدای وڅه څه ښه ورسره کوي. ورور چیرې پروت دی مریض چیرې پروت دی ویډیو یې چیرې ده او خلک څه چم کوي. ښه د دې به څه حال د دې سره څه کول پکار
د دې سره ګپ سره څه کول پکار دي د ملا یعقوب حکومت یې په هغې کې وکړي نو خو راوبې زړوي پلار بیا هم ورسره راوزړوي ستا تا څنګه زوی راوړی دلته ته څه چمپه کوي صحیح او بله خبره دا ده زموږ دی په دې ښار کې علاحده ګروپونه ګرځي علاحده بس دا ګرځي یو ځای غټ واده دی شادي حال دی بس 8 کسان 10 کسان استادان یې غله خو ډېر بلا وي نو بیا راشي السلام علیکم مبارک مبارک الله دې خیر پکې واچي یا بس لاړ شي ډوډۍ وخوري راوځي ته به دا خبره ده ډوډۍ حلاله دې شته وخوړه اوس خلک د عزت د وجې څه نه ورته وایي څه ووایو ایو ډاکټر صاحب هغه ویلې ول موږ هم واده خلک دا رقم موږ په پوه شو تاسو موږ سره ډېر تعلق دا اگر څوک دی موږ پېژنم لا نه ول موږ ولا خیر ول دا د پلاني واده نه دی موږ یا د پلاني واده په بل حال کې دی موږ خطا سوي کنه نو خو نه خطا سوي ته خو راغلی وې دا رقم علاحده ګروپان ګرځي په دې ښار کې لنګوټې وژرې لري بیا د مړو خلکو فاتحې لره ورسي بس کښېني یو رکوع ووایي بل ورور غټه اوږده دعا وکړي بس چې وږي راسي هغه د مړي پلار یا ورور یا قریب څنګ ته کښېني ولا بس موږ ډېر سره مجبور یو داسې غریبان په غاړه کښې وتلي دي هغه 1000 2000 روپۍ یا دا څه 2000 روپۍ دپاره خو زه نه یم راغلی دا د علماو د طالبانو د ژبې او د لنګوټې بدنامي چا وکړله نه یهودو کړې ده نه نصاراو کړې ده دا خاص دا خلکو وکړله دا د ټګانو دنیا ده ټګانو د ټګ چې په دې دنیا کې څومره ښه ژوند تېرولی سي هغه مستحق یې نسي تېرولی ورندې ځوان راغلی و دا خبرې خو موږ د ډېره وخته اورو والمولوي صاحب واده مې وکړي واده چې مې وکړي نو ښه راشکش و کیسه و خبرې وې بیا نو 8-10 ورځې بعد دا ښځه نو بیا وایي زه ځم د پلار کره د پلار کره ځي نو بیا ځانه سره سونه و کپړې مپړې شاګرد ویسي یو 10 ورځې موږ ته اجازه راکړه ولاړه سي 10 ورځې بعد چې ورسي هغه کور تاله دی څوک نسته پکې ښځه غورځېدلې دا په دې ښار کې یو نه یعنې پرون مې هغه سړی ویلي چې خود دې ډول مولوي صاحب په دا ما ورته ویلی چې په بې پلاره پسې ګرځېدې په شاپینګ سینټرو په پارک پسې ګرځېدې پر چوکو په یونیورسټیو په بسانو کې پسې ګرځېدې هغه د هغه شی دی صحیح سره هغه د هغه شی دی دا په ښار کې علیحده زنانې سته بس 2-3 کوریا والا موږ د پېښوره راغلي بس موږ ډېر قریبان نستي قریبان چیرې دي والا موږ ډېر قریبان نه لرو بس وایي دا خو بیا نوره ښه خبره شو دا مېلمانه بیا هم لږه د خیر د پښتانو خو بیا د بچت زامن هم دي بس نور مېلمانه مې کم شو خیشان کم شولو زموږ د کوټې هغې په پېښور کې ګرځي بس نو زموږ اکثره همسایهګانو قریبان عزیزان په بلوچستان کې دي هغه غریبان هلته په خوشحالۍ څلورمه ورځ ښځه نشته ولاړه سونه و کیسې مسې ګردې ویې وړلې چې په بې پلاره ښځه پسې ګرځې په بدذاته ښځه پسې ګرځې په بدکاره ښځه پسې ګرځې که وایه د ملایانو خبرې اثر نه در باندې کوي د خپلو مشرانو عاجزانو خبرې اثر نه در باندې کوي د خپلو وطنوالانو قریبانو همسایهګانو تا ته نږدې د هغو زنانې نه غواړي زه پسې ګرځم چې پلانۍ اول زموږ ځای جلسه وه ما ورته ویلې پښتانه نه دي دا پښتانه دی یو د امام د مولوي صاحب کور خراب کړی دی یو د کور والا څنګه هر سړی دا وایي زه د مولوي صاحب غواړم خو لور یې مفتي یې لوکل یې ښه بیان کوي ښه قناعت والا یې ښه صابر یې هېڅ چا په کیسه کې نه یې او ډېر مطلب لوی مفتي و عالم یې دا خو مولوي صاحب یې خوښاوه نو ته څه شي تا خو دونه غټ مولوي صاحب په کار دی ښه بیان مفتي شیخ الحدیث ته څه شي نو خو چې ته مې یو شی وایي نو بیا موږ ویلې وای یاره ته په اتحیاتو نه پوهېږې د دوای قنوتو د اتحیات فرق نه شي کولی ته د دونه غټ ملا په کار دی بس مولوي صاحب غریب ښه پلارداره خاندان عالم به یې شیخ به یې د قرآن او د حدیث بس حاجي صاحب ته ګوري حاجي صاحب نو پرېږدی سپی خدای په پېښ کړی په کال به لمانځله نه راځي او یو کور والا هر یو وایي وروره چې زما داسې کور والا داسې خاندان داسې پلانۍ صحیح دې ته ما په جلسه کې ول ما د ده به نو خپله ژړ غاښونه په تارو ټینګ کړي بیا 4 ساعت کوي بیړۍ څکوي بلکې ما ته په بستره کې لا دی بیړۍ ورسره څکوي دا ښځه غریبه به څه وکړي چې خدایه پر چا دې پېښه کړلمه او مولوي صاحب غریب څه وکړي صحیح سلو یو مولوي صاحب یو کور والا پر دې ډېره ښه زده کړې ده او کور والا خو هغه وله چې وغورځېده
وغورځېده که نه وغورځېدل مولوي صاحب دا دی بیا چا د غسل ټیم نه وي د غسل ټیم مولا بجلیګر ویلې په خدای قسم داسې به دې کم چې نه به حلال یې نه به مردار یې داسې به دې قبر له راواستو ځکه تا زما سره په دنیا کې دغه یې کړي وي د ټګانو دنیا ده پوښتنه کوئ ذات قوم قبیله وطن پوښتنه وکړه بیا وغواړه یا یې ورکړه دغسې مطلب دا ودو لره خلک ورځي موږ ته یې ورځو نه صحیح ده کوشش نه به ورځو او دغسې مطلب دا فاتحو کې خلک راځي دا د علماو بدنامي کوي د علماو د عکس د علماو سره تعلق نشته او د بدنامۍ دپاره ډېر تعلق دی نو لہذا د الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې ډېر محترم مکرم شخص هغه دی چې هغه د الله څخه بیریږي پرهیزګار یي ان الله علیم خبیر الله رب العزت زموږ دوی په ټولو معاملو خبرو او مجلسو باندې خبر دی دا خبره ختمه شوه دویمه خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي ترمذي شریف حدیث دی من عیر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو چاته پیغور ورکوي سړی راولاړ چاته پیغور ورکوي هغه سړی پخوا یې ژره خریله اوس یې ژره پرېښې ده پخوا یې لمونځ نه کوئ اوس یې لمونځ حساب کښېنه دا وخت را روان یې ته ماته خاندې پخوا یې ژره خریله نن یې ژره پرېښوله پخوا یې غل و اوس توبه یې وایستله بیا ښه سړی جنجو تبلیغي سو طالب سو مرید سو پیر سو شیخ سو و د الله رسول فرمایي که چا پیغور ورکوي چې زه تا نه پېژنمه زه تا نه پېژنمه چې ته پلانی یې تا پلانی نه یې چې تا ژره خریله تا غلاوې کولې تا شراب پلانی کول الله رسول فرمایي من عیر اخاه بذنب چا و چا ته پیغور ورکوي عار ورکوي بذنب د هغه ګناه چې د توبه جن ایستلې ده لم يمت حتى يعمله د الله رسول فرمایي در آسات الله دا سړی نه وژني چې تر څو یې د هغه عمل په ده نه یې کړی پیغور چا ته ورکول پس له ګناه چې هغه د توبه ایستلې ده اوس زه راولاړ سم ته راولاړ سې پیغور مې ورکوي او ته اوس ما ته خبرې راښیې تی اندازه ولګوي عام طور دا کلي والا نه دي دا د مولوي صاحب خپل کلي مولوي صاحب خبرې نه مني د خپل ورور د خپل اکا د خپل وایي دا زه پېژنم پرېږدئ په هېڅ شي به نه یې هغه لیکن د ده دپاره هغه غټ سړی دی ولې دی وایي زه تا پېژنم تا پلانی نه یې الله رسول فرمایي وایي تر هغه ساعته دې الله نه وژني چې د هغه ګناه یې په تا نه یې کړې په تا چاته ویل ته شرابي نه یې ته بدکاره نه یې ته غل نه یې حالانکې هغه توبه ایستلې ده هغه توبه ایستلې ده د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته الله مرګ نه درله راولي الله تا نه وژني تر څو یې د هغه ګناه په تا کړې نه یو بابا دی یو پیر دی مرشد دی بزرگ دی استاز دی هغه و زوی ته و قریب ته و عزیز ته د تنبیه د نصیحت په توګه دا خبره وکړي تا پلانی نه یې ته اوس دونه غټې خبرې کوې ته نه شرمېږه په دې خبرو هغه پروا نه لري زموږ دی د بازار چې کوم پیغور دی د بازار پیغور د الله رسول فرمایي الله وعده کړې ده من عیر اخاه بذنب چا و خپل ورور ته پیغور ورکوي د یو ګناه لم یمت حتی یعملو تر آساتي الله نه وژني چې د هغه ګناه یې په ده کړې نه صحیح سو پیغور دونه لویه ګناه ده پیغور دومره لویه ګناه دوې خبرې د الله رسول فرمایي په دنیا کې داسې شته چې الله یې تر آساته نه وژني چې تر څو الله په ده هغه خبرې لیدلې نه وي چاته دې پیغور ورکوي د ګناه تر آساته دې الله نه وژني تر څو د هغه ګناه یې په تا کړې نه وي یو د خپل مور و پلار نافرمانه کوم سړي د خپل بابا او ادې نافرمانه یې هغه په قبر کې نه د حشرګاه په میدان کې نه پر دې روی زمین الله ذلیله کوي دا الله وعده کړې یو بزرګ فرمایي وایي زامنو خپل پلار کشوي واهی هله هله تر یو ځایه چې ورسېدو بیا یې زامن طلباس یې کوي بس 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 بچیانو نور نه ول نه ول داسې 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 ول نه نه نور مه کوئ ولې ول ما هم خپل پلار تر دغه ځای راکش کړی د دې په خوا نه دی بیولی نو لهذا ته یې هم تر دې ځای مه تېروئ چې کله څوک چاته پیغور ورکړي او کله څوک راولاړ سي څه وکړي خپل بابا او ادې نافرماني وکړي
ورځ مولوي صاحب راته ویل ما مخکې خبره درته کړې جومات اوس سلام وګرځېدی نو بیا څوک غږ وکړي ته دعا وکړه بابا مې بیمار دی ادې مې بیماره ده زوی مې مسافر دی پلانی پلانی ول د مخ راواړه ول مولوي صاحب ته دعا خو وکړه دا زما زامن الله تباه و برباد کړي ته دعا خو وکړه دعا نه بد دعا یو شرا خو وکړه ما درته ویلې وختي یو محترم سړی و هغه مولوي صاحب ښه مشر سړی و واته زامن الله ورکړي وو بیا چا پوښتنه ځینې وکړه په دنیا یو ارمان لري یو ارمان لرم څه ارمان لري ول ارمان مې دا دی چې زما د ټولو ځوانانو زامنو جنازه وکړي بس بل یو ارمان نه لرم د الله رسول فرمایي یو چې چاته پیغور ورکړي الله دې تر هغه ساعته نه پرېږدي تر څو یې په دغه ګناه مبتلا کړی نه او دویمه خبره دا ده چې که چیرې څوک د بابا او د ادې نافرماني وکړي تر هغه ساعت الله نه وژني چې د هغې په خپل اولاد ذلیله کړی نه بله خبره بیا دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي وایي که چیرې تا یو سړی ولیدي لا تظهر الشماتة لأخیک فیرحمه الله ویبتلیک د الله رسول فرمایي تاسو د چا په مصیبت خوشحاله کیږئ نه د چا په غم خوشحاله کیږئ نه ولې د الله رسول فرمایي الله به پر ده رحم وکړي لا غم مشکل پریشاني تکلیف به اخلاص کړي ویبتلیک تا به الله په دغه خبرو مبتلا کړي د چا په غم خوشحاله کیږئ لا تظهر الشماتة لأخیک بالکل به نه خوشحاله کیږي دا زموږ د ژوند حصه ده چې موږ هر چا ته پیغور ورکوو دا زموږ د ژوند حصه ده چې موږ په هر چا باندې زما لږ خشه نه ورسره لګېږي یا زما طبیعت ورسره خراب دی زما نن څنګه کیسه ده ګرد خلک په مابینځ کې رازغلي یا خو زه لیونی یم یا نستي دماغونه کار نه کوي دا دروازو والا یې دننه مه راپرېږدئ سبا به بله دروبه ایله سوې بیا به وایي چې نقطې په دروازه کې ناست یې یاره څه دپاره راپرېږدئ څه کیسه ده بس په خبرو سر نه خلاصېږي دغه ښه یاست سبا به بیا داسې سړی رانوځي نه به ستا په کار نه به زما په کار بس راپرېږده یې سي مولوي صاحب میرا پلر راسي تی دا ټیم مین سي دا ټیم سي طبیعتونه برابر شي مولوي صاحب نو د الله رسول فرمایي د چا په غم به خوشحاله کېږي نه قطعا به نه خوشحاله کېږي ولې الله رسول فرمایي فیرحمه الله الله رب العزت پر ده رحم وکړي ویبتلیک تا به په دې غم باندې اخته کړي تا به په دې مصیبت باندې اخته کړي او حال دا دی چې ما و تا هر صدقې پر هر قدم په دا خبرو کې چې شو مبتلا یو او دا خبرې موږ ګرځو پلانې دا خاص کر په ښځو کې دا خبره ډېره د چا اولاد نه کېږي د چا خاوند د کوروالا سره خوشحاله نه وي سره راضي نه وي بس په خبر دی وایي پلانې خو ډېر سره داسې په نارینهوو کې دا خبرې تر ډېره حد د دښمن تر حد یې کوي خوشحاله سي چې پلانې په ښځو کې عام دغه خبرې دي ورځ به ټوله په مجلسو په ګپو په شپور سره تېره کړي او په زړه کې دا خبره ده چې چیش دی د دې خدا دا مشکل دی ښه دی چې سره خواږه دي ښه دی چې سره خدای دې تر دې علاوه یې تباه کړي او د الله رسول فرمایي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي په آخره زمانه کې به دوه یاران سره ګرځي په آخره زمانه کې به دوه یاران سره ګرځي د الله رسول فرمایي دی به په زړه کې یو د بل دشمنان وي په زړه کې به یو د بل دشمنان وي په خدای قسم ته به پرون ماخستن دا خبره کوي دا کله کله یو پیښه وسي یو مرګ زوږ له راشي په مابینځ کې بیا دا حکومت په هېچا پسې نه ځي په یارانو پسې ځي ته یاران پیدا کړي هله 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 وروسته معلوم چې پلانی یو پلانی یار په پلاني خبره کې داسې زموږ سره بنده راغله بس نو موږ مجبور اوسو موږ دې خبرې سره درې خبرې سوې اوله خبره دا سوه چاته به پیغور نه ورکوې دویمه خبره دا ده چې د بابا او د ادې نافرماني به نه کوې او که چا د بابا او د ادې نافرماني کړې ده بابا او ادې مړه دي بیا نو قبر له هره ورځ ورځه دعاوې ورته کوه ګوندې الله دې د بابا او د ادې د حق خلاص کړي الله رسول فرمایي د بابا او د ادې چې کوم نږدې قریبان دي د بابا انډیوالان یاران دوستان راواخله د ادې خپلې سیلیانې راواخله خاله راواخله خاص کر مرس هغه راضي که د الله رسول فرمایي بابا او ادې به په قبر کې له تا راضي سي او بله خبره دا ده چې ته به د چا په غم خوشحاله کېږې نه د چا په مصیبت باندې به خوشحاله کېږې نه او بله خبره دا ده چې د الله رسول فرمایي په زړه کې به سره غلی
او په ظاهره به سره یارانې دوستانې. ما درته ویلې د الله رسول فرمایي قطعا په دا مه خوشحاله کېږه چې پلانی په دا مشکل کې دي، د هغه مشکله به الله راوباسي، تا به هغه مشکل ته ورواچي، ځکه الله پر هغه هم قادر او قدرت یې درلودی، د هغومره قدرت پر تا هم لري، تا به الله رب العزت په دغه مشکل ته چې دی هغه ودروي. بس عزیزانو خبره دا ده موږ ته دا خبرې به د عمل کولو دپاره وي، دا د اورېدلو دپاره ولاکه دي. عمل به زه ورباندې کوم، تاسو هم عمل ورباندې کوئ. بیا به ته وایي چې مولوي صاحب ته خورا سختي کوي او پلانی کوي، سختي ولاکه کوم. د هغه خلک چې ناوخته رالو د دې پر ورژو چې څوک پښې راړي زه هغه ته ووایم چې ولې، نو چې هغه ته وایم نو تا ته ولې نه وایم؟ صحیح ده. الله رب العزت یې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې مې د بې ایمانۍ وساتي، الله دې موږ قریبان عزیزان ټول عالم اسلام بلکې د دعوت و تبلیغ مقصد دا دی ټول عالم انسانیت ته الله رب العزت پر دې تور مرګ ورکړي چې مړه دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول